العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. د بخاري دغه باب دی چې باب ذکر العلم والفتيا په المسجد. طالبانو په مسجد کې هغه معامله کول چپ له معتکف په بل چاته نه ده جایزه، چې به کوي یا شرا کوي یو شی رانیسي یا خرڅوي. یو معتکف امکان لري چې بل سرپرست دی کور ته ونه لري، که دا دی ونه کړي نو دا هغه خپل مطلوبي شیان یې پوتېږي، نو د دغه په خاطر باندې دته جایزه ده، خو په دغه شرط که مبیعه ایوان او شی و مجته بیا ناظري. دا معامله ده که اجاره دم نه دروا او که بیه دم نه دروا که شرا دم نه دروا. نو د دغه وجه څخه زموږ کتابو ټولو لیکلي دي په تورو. وایي که چیرې راولاړ کس وله یو سړی تنخواه خوړل، تنخواه هغه خدای دې وکړي چې دا تنخواه د الکوانو سپي ساخي یو، که دا تنخواه د کلي خلک معینه تنخواه ورکوي 2، که د مدرسې طرف ورکوي 3، که یې اوس موږ په افغانستان کې د امارت طرف ورکوي دی 4. هر هغه څوک چې په مسجد کې سبق وایي مکروه تعلیمي دی، مکروه تعلیمي دا سړی ګناهکار دی، دا سړی ګناهکار دی، دا معلم دلته بیا نه وایي. او دا غوړنسه دا که چیرې د سبق موت وایه او ګنګي وشیم په مسجد کې نه کېدله، بیا افضل دا دی چې په مسجد کې وایي. فتوا چې په مسجد کې ورکړي دا افضله ده. دا هغه رقم سبق چې سړی په مسجد کې وایي دا افضل دی. کله که مسجد نه که کڼیاده یا د شانه و پکښې مګر وکه سبق موت او که په پیسو بیا مکروه دی، مکروه تعلیمي. دا ډېره خطرناکه خبر ده، خو زموږ د خلکو ورته پام نه دی. دا دور مختار رد مختار 5 ټوک 304 صفحه 304 صفحه دا رسته لاس بس دغه 304 لیکو وګوري راوړی په تورو یکره ورته وای. دا طالبانو ته سره خلاصوي کتاب خلاص کی 5 ټوک 304 یو خلاص کی. دوم نام الباری 2 ټوک هغه 240 صفحه. دریم فیض الباری جلد اول 210 صفحه 210 دا فیض الباری. دا ما په دغه کتابو اکتفا درته وکړه. د دنیا ټول کتابونه چې استراشي ګرد کتابونه په یو خل درته وایي چې معامله هغه په مسجد کې نه ده جایز. که اجاره ده قبل شي، دا خو اجاره ده، دا سړی د عمله مزدور دی، هغه په پیسو میاشتانه هغه چې دا دی لکه د زموږ عمارت چې ورکوي یا دی پیساخي یا راولاړ کسو د کلي سړی ورکوي، نو ځکه دا بیا څوک دی، دا بیا هغه نه دی جایز، نو خود ناروا دی. نو دغه طالبانو خو دا خلک د زموږ خلک اوس دغه څه ډېر هغه څوک دی غافله دي، هغه قرار په دغه خبرو سر نه خلاصوي، قرار ولاړېږي دغه کارونه قرار کوي. کش کې طالبانو په دا خبرو مستسي سر خلاصوي نو به ډېر شوی. دغه دی. بیا درته وایم جلس معلم او وراق فی المسجد فإن کان یعلمو، تعلیم یې ورشوی او یکتب نوشته کول باجره په مزدوري یکره مکروه دی. مګر نه ضرورت دغه ته وایي که بله یو لار لا نسته پوتېږي، هغه څه معنی چې بې مسجد تماس او بل یو ځای لا نسته، ځای د سبق نسته، امکان یې نسته، نه جوړېږي نه امکان شته، هغه داسې به چیرې نه پېښېږي طالبان چې یو مسجد تماس او بل ځای نه وي. نو طالبانو که دغه پېر سول هغه ضرورت دی، باره خو ضرورت دی، که دا نه و بس دا څوک ته مکروه ده. دا ډېره خطرناکه مسله ده، د خلکو نه دي ورته پام. والله سبحانه اعلم.